سلامونه دوستانو، تم امید لرم روغ او جوړ بوی. ډیری دوستان وایي چې له موږ سره پلی سټور شته دی خو لیکن کار نه کوي او موږ څنګه دوستانو وی پی این پیدا کړو. وی پی این خو موږ پلی سټور نه ډاونلوډوو خو زموږ پلی سټور چې دی هغه دوستانو تاسو کتلی شئ وایي کار نه کوي نه راخلاصېږي. څنګه کولی شو چې موږ وی پی این دوستانو استعمال کړو او وی پی این موږ تاسو را ډاونلوډ کړو. دوستانو دغه څنګه کولی شو چې استعمال یې کړو. دوستانو ما سره اوس هېڅ کوم وی پی این نشته دی. دوستانو تاسو کتلی شئ ما سره هېڅ کوم وی پی این نه دی کنیکټ او زه چې کله پلی سټور راخلاصوم ما سره دغه ډول دوستانو راخلاصېږي، کار نه کوي. زما پلی سټور چې دی کار نه کوي. څنګه دوستانو دغه سمولی شو؟ د دې لپاره موږ تاسو راځو په خپل موبایل کې کروم براوزر دوستانو راخلاصوو. کروم براوزر د هر چا په موبایل کې وي، را به شئ په همدغه کروم براوزر باندې دوستانو کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې دوستانو کلیک واخیستلو را به شئ په سرچ برخه کې به ستاسو ورته ولیکئ چې سیکیوري وی پی این اے پی کې دوستانو دغه نوم به دوستانو تاسو ورته سرچ کوئ. سیکیوري هغه وی پی این چې تاسو غواړئ را ډاونلوډ یې کوئ کولی شئ را ډاونلوډ یې کوئ هر ډول وی پی این چې تاسو کاروئ. خو زه راځم دوستانو سیکیوري وی پی این دوستانو راځو په دغه اے پی کې پرو باندې دوستانو په دغه ویب سایټ باندې کلیک اخلو تر څو دغه اے پی کې ویب سایټ نه دوستانو دغه موږ تاسو را ډاونلوډ کړو. په پورته سرچ کې هم دوستانو تاسو په دې کې هر څه سرچ کولی شئ خو له هغې مخکې دوستانو را به شئ په دغه لاندې ډاونلوډ اے پی کې تاسو ښکاري په دې باندې تاسو دوستانو داسې کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک وایسته د ده سایز دی 2.2 ام بي دی او 6 میلیونه خلکو له دغه ویب سایټ نه دوستانو دغه ډاونلوډ کړی دی. دغسې به دوستانو تاسو لږ ښکته پسې راشئ دغه د اے پی کې دوستانو تاسو ښکاري دغه ډاونلوډ اے پی کې چې کوم لیکل دی 2.2 ام بي سایز د سیکیوري وی پی این. را به شئ په دې باندې به کلیک واخلئ تاسو سره به دلته ډاونلوډینګ سټارټ شي. دوستانو را به شئ په دغه کې دوستانو په دغه ډیټایلز کې ستاسو ته اوس ښکاري چې دغه وی پی این له موږ سره دوستانو اوس بالکل ډاونلوډېږي. دغه دی روان دی د دې اے پی کې ورژن چې ده په هر موبایل کې ستاسو استعمالولی شئ. کله چې له دې ځای نه یو شی تاسو ډاونلوډ کئ دا له موږ سره ډاونلوډېږي، لږ انتظار ورته کوو. دغه موږ سره ډاونلوډ شو. راځو همدې باندې کلیک اخلو. کله چې کلیک پرې واخلو راځو په دغه انسټال باندې کلیک اخلو. دغه اوس موږ تاسو سره په موبایل کې انسټالېږي. نو اوس چې موږ سره انسټال شي دغه موږ تاسو کنیکټ کړو بیا به زموږ پلی سټور هر څه کار کوي. نو لږ منتظر کېږو تر څو دغه انسټال شي. دوستانو دغه انسټال شو. راځو لاندې اوپن باندې کلیک اخلو. کله مو چې په اوپن باندې کلیک واخیسته دوستانو لږ منتظر کېږو تر څو د ده صفحه موږ ستاسو سره خلاصه شي. دغه راخلاصه شوه. زه راځم اوس پلی سټور دوستانو ور بیا ګورم. زما پلی سټور اوس تاسو کتلی شئ کار نه کوي. ښه زه راځم اوس همدغه وی پی این باندې کلیک اخلم. دغه له موږ سره دوستانو کنیکټ شو. اوس راځم پلی سټور راخلاصوم. تاسو کتلی شئ دوستانو زموږ پلی سټور چې دی هغه به اوس کار وکړي. نو تاسو کتلی شئ زموږ پلی سټور اوس راخلاصېږي. لږ منتظر کېږو ورته تر څو زموږ پلی سټور راخلاص شي. موږ داسې کولی شو له دې څخه ډاونلوډ هم وکړو او هر څه دوستانو له دې څخه وکړي. ور بیا زه له دې نه ووځم او بېرته بیا دغه پلی سټور ته دوستانو ور داخلېږم. نو دوستانو زه راځم دغه اوس راخلاصوم دوستانو پلی سټور. تاسو کتلی شئ تاسو چې هر څه سرچ کوئ دوستانو اوس تاسو کولی شئ بل وی پی این هم ورته سرچ کړئ چې تاسو ته نور مختلف وی پی این دوستانو راشي تاسو کتلی شئ. زه مثلا اوس راځم د مثال په توګه دغه وی پی این دوستانو اوس یو ځلې ډسکنیکټ کوم او دغه وی پی این زه یو ځلې ډسکنیکټ کوم. یا له دې ځای څخه هم تاسو کولی شئ او بیا یې ګورو چې زموږ پلی سټور دوستانو کار کوي او که یې نه کوي. ما هغه وی پی این چې دی هغه اوس دوستانو ختم کړ. تاسو کتلی شئ زموږ پلی سټور اوس کار نه کوي. زه راځم بېرته اوس بیا وی پی این کنیکټ کوم. کله چې زه اوس دوستانو وی پی این کنیکټ کړم زموږ پلی سټور چې دی هغه به اوس یو وار بیا دوستانو بالکل کار وکړي. نو لږ زه منتظر کېږم تر څو دغه وی پی این راخلاص شي. بعضې وخت دوستانو کله چې انټرنیټ ستونزه وي په همدې وجه باندې وی پی این هم ژر نه راخلاصېږي. نو دغه دوستانو هم ښه وی پی این دی او ستاسو لپاره ښه کوي سیکیور وی پی این. راځو اوس دوستانو ور بیا زه پلی سټور راخلاصوم. تاسو کتلی شئ پلی سټور چې کوم دی هغه له موږ سره راخلاص شو. دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ ته دا هر څه دوستانو په دې کې راځي. تاسو کولی شئ دغه ډاونلوډ هم کوئ هر څه پکې اپډیټ کوئ یعنې مکمل هر څه ستاسو لپاره په دې کې دوستانو شته دي. دوستانو زه راځم مثلا په دغه اپډیټ باندې کلیک اخلم. زموږ سره فیسبوک دی دوستانو موږ تاسو کولی شئ فیسبوک هم له دې څخه اپډیټ کړئ. هر څه په دې کې تاسو اپډیټ کولی شئ.
نو دوستانو زه ویډیو نور نه ږدم دوستانو ویډیو چې تر همدې ځایه که خوښ مې در سره لایک کړئ او له نور دوستانو سره هم شم یم شیر کړئ تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم دوستانو تاسو په لوی الله سپارم ښه وخت ولرئ